لکه د خدای مسلمانانو شابه خوري د خدای مسلمان یم د دې اوبونه چې دوی بوس کړي که نه او خوا پکې چینه راشي نه په ایمان یې وایي څنګه دې ته مې راوستې ولې یوازې تا راوسته څه دا ما چې در سره راوستلی ولې نور پویه نه شي مرګري د ښځې نه ناچاره ما ته پته لګي د خدای مسلمانه مور نشته وي خپلې ښځې راوستې والله خور هم نشته دی دې کې به هم ستا څه مطلب وي والله کو ته د چې بغیر مطلبه چاته لاړ شي مطلب یې پکې نشته دا خو پټ په پټه چې کوم دې ښځې سره صلاح کړې وه چې دواړه به ځو پوه شي دا خو دې زما ورور له الله ژوند ورکړي چې زه یې خبر کړم مسوات ته دې بوځم خوري چې مې شکر الحمدلله دومره پیسې دي که نه ما ته وګوره چې ستا څلور پنځه ورځې دلته کې انشاءالله خود الوزوه چې څه ترې کېږي ما ته وایه تارو چې دې کله کور ته تور څه پې کړلو نو تا به چکر لسته بوځي او بله خبره ده مورې دلته چې ګورې سوات ته خورالو خو دلته به ټوله اوس اردو یې ولې هسې ولې دا غوږونه راته هم بد د خدای مسلمان ټول پښتانه دي پکې زه مړه موږ چکر له راغلي یو سړیا چکر له راغلي یو چې تا له څوک مخې له راشي او ورته وایه چې څنګه یې ښایي دا به ورته اردو کې څنګه به اردو کې به ورته څنګه یم ورته یم چې څنګه یې او ښې نو پښتو کې به بس ورته به ډاري کې وایي کدھر جانا ہے بس هغه پوه شي داسې کار دی خبرې ته غوږ کښېږده د خدای مسلمان د پنجابانو دا پېښې مه کوه ظالمه پښتون سړي خوږې درنې جامې واچوه مړه لګیا خلک کور کې درنې او خوږې جامې اچوي مړه وی یو چکر دی نختونو ته ته وګوره کله څونه خوند کوي دې دوی د خوله چینګه کړې دی نو تا سره د یریږي دننه ته دا واله زه بې واله اوس په ټیک ټاک خورا د ښځې دا ونیسه که نه دا غرونه دې زه ستړی کېږم دونه هسې نه شم وړی تا نه مدله سنډا جوړ شوی دی په سوټه کې هم دبه کې خدای دې رنګ روغ کړه بچی داسې ځای ته مې راوستلې جنت ته مې راوستلې چې غټ شي او چا د تویل چې جنت لیدلی دی بیا زموږ ساعت ته دا راته ووایه که نه چې موږ به دا یو څو ورځې دلته ایسار یو نو ستاسو څه پېژنګلو شته وایي د خدای مسلمان یې خدای مسلمان د پی ټي وي ډایرکټر دی زما داسې ملګری دی که نه دلته دوه چته بنګله ده هلته به ورځو دې کتل زما د ورور مخ ته وکته مړې مور غول خوري د سره نشته دی والله کو دوی دې را سره ګوره والله دوی دې را سره ګوره او که نه دا زه صرف کور کې زه نه پېژنم په کور کې نو سوات کې به لا څوک وپېژني غیرته انسانه هلکه ګوره څه نه باندې کوي چې ګوره ما خور مې که نه ګوره بېل شو ګورې والله تاسو به لا بیانېږئ راځه ښځې راکړه موږ له خپل بیګ دا خلک پسه وایي ای بچې وږي کېږي به نه واپس په دې معامله راځي پیسې را سره دي پیسې را سره دي ولې ګپ هم لګوه مړه شي زما ښځه بیګ راکړه نه نو تا ښځه واغېسته او مور دې اوس وغورځوله او په چکر کې به ښځه اخلي مو د خدای مسلمانه چکر دی نه داسې په چکر پرې نه شم دا د مين ګاونډیانو ته پرېږدم نو تا نه پرېښو دا ما سره بدل دي ما دا د خلکو دا بچي ګاونډیان ساتي که خپله مور یې ساتي داسې کار وکړه ویډیو لګه تا ته هغه وروړي ډېر خود راغلی ممدل در کوي ماما کیلا سیوانه مور له خو دې چته چته نه کیله دي وروړه نه دې ورسې وروړه زامن راته ډېر ګران دي بس ښه ځه اوس جاړي راځه هغه ځای کې دوکان کې به له سره اوالي مکې چې دلته کې هم جګړې دي زه خو په دې لار راغلم ډېر مې وکتې خو زما پیدا نه کړې خدای خبر په دې ځنګلو کې ته چېرته یې او که نه ډاکټر صاحب او نو مې په خپو در شو نه پوهېږم چې ته په کومو ځایانو کې ګرځ په ګرځېدو مې خپې ماتې شوې ښه ټیک ده درځمه نه پوهېږم چې دا به چېرته وي او چېرته به پسې ګرځم جانو صبر وکړه لاس ساله را اوس وغورځېږم ملک اوس به درته یو خبره وکړم والله دروغجن به درته ښکاره شم ډایرکټ به وایي چې دا دروغجن دی په 2027 کې زه راغلی وم دلته سیلاب وی دا واړه واړه کاڼي د غر مې را خوشي کړي دلته راغلي هغه نو د دروغ همدغه خبرې 2027 خو لا نه دی راغلی هغه 2026 دی راځي به نه څه ولې لګیا یې مړې او خپل کوشش مې دا دی انشاءالله تعالی چې سوات کې د له کور اخلم په دې علاقه د له کور اخلم
څنګه به دې خوښوي الله نو زما دونه ښه قسمت دی چې سواد کې به ماله خدای کور راکړي ولې به نه درکوي وکړي نو چې هله کور راکړي که نو هغه څخه ډېره نه خلاص شمه موبایل خرڅوم کور د لالم که نه جانو او تابعدار دې نه یم ته دا سواد پیسې داسې چارڅدنه ده خبره ورته چې موبایل خرڅې که نه دلته خو په درېو ورځو دغه راکېسته نمبر ته اخلي کمره مړی خیر دی خبره مې درته کوله چې هغه زمونږ هغه زوی ځان سره بوتلی دی والله هغه خورخوري نه دی هغه د ماما ته تللی دی هغه چې وږی شي که نه نو بیا نه ما پېژنو نن تا پېژني پوه شوې هلته جوټې د هغه خوړلې ده که نه والله ګینې سم دم زوی مې سم دم زوی اوس دوا کوه چې رنګ کې هغه ته لاړ نه شي ګینې والله خدای مکه کوئ چې هغه ته لاړ نه ګوره بیا زما زوی نه دی او یو بل پیغور هم وله ورکوو ښه څه پیغور چې کلي ته لاړ شو به دې زوی نه شته ښځه کوو مړې ښځه وله کوو چې پته ورته ولګي چې وړو ماشومان وکړل یو ما ونه کړله څه وجه به راشي الله نو دونه اسان کار دی زما مې په زوی باندې اخېسته شپاړسمې سکول ویم او ښکلی د قرآن حافظ به ترې جوړوم پوه شو بیا به بله واده کوم سکول مول دله پې نه ویم ځوانې سکول دله خو پې د سره نه ویم زه که ویم مدرسه به پې ویم چې غټ علم تسا شي چې سبا مړ یم چې کم از کم جنازه خو راله وکړي که نه داسې کار دی که نه سکول هم ښه شي زده پوه شوې او یو خبره ورته کینه جانو کینه نو دلته میله کښېنې ولې کینه لږ ساعت ګپ په ولګو که نه دغه بېغیرته د لاسه خو والله کوم او تا د مینې خبرې ولږه زه به دله دغه پاک کړم نه بس اوښکې دله پاکوم اوښکې نه خولېږي او دغه دله پاک دلته کښېنه راځه زړګیه دلته کښېنه قربان تی بیا ووایه زړګیه وی لږې شم والله الله نو چې ټول عمر اوس ځان لرې څونه به ښه وه الله به م ځان لکي که نه بس قرقرې به الله مړ کړو مور خو مسیم ختمه ده هغه به په کټ پرېوځي به دواړه به ځان هغه دنیا کې به مغې زموږ رقیبان نه مړې سم نشته دی خبره مې درته کوله په کار چې چېرته کې بوتل موتل خو د لاله راغستی و که نه جانو دلته خو چې اوبه م څکې نو خوږې دي والله په بوتل څه کې دونه ښکلې پاور اوبې دي والله دوی دي دوی دا د جرړو اوبه دي د جرړو او وایي خبرې ته کوم زه څنګه ښکارم سمه بلبله ښکاري والله بلبله خو به درنه ډېره وشرمېږي په شرمونو به وشرمېږي او پا به سي خصوصا خو چې دی نو ستا دی او بیا والله ښه ده چې د قرقوري ښځه نه مړې ما ته هغه زما ماما دی د خولې نه انتظار شمه ډېرې ښکلې خبرې کوي کله ناکله که نه والله بس دا خو مال الله پاک چې کومه دی د خبرو حسن یې راله راکړی دی خبره ورته وکړم ته زما خاوند درله خواستم ته دا ستا نه وباستم ګرمي مې شوې ده نه مړی هسې شرمونه مه دا مې پټه به واچوم که نه د سوات دا خلک به څه وه چې د چارسدې نه خلک راغلي دي او پړون یې په اوږه ایښي دي داسې حرکتونه مه کوه که نه خیر دی درانه خواږه ګرځه والله پښتنو ته به هم درانه خواږه ښکاري ولې نه ما خو پته نه مړه نور ته څنګه یې ښه الحمدلله والله دلته خو مې دا زړه سم باغ کېږي درېیمه ورځ مې ده چې ګوره ما ټک پار نه دي کړي ښه نه راځي والله نه راځي د خوشحالۍ نه راځي او چې راشي بیا ځای نه وي دا خبرې پرېږده یا کلکلي ته د خیال څنګه دوه پیرې شوي دلته کې مې د پیټوي ملګري دلته کې مې دا ملګري دلته مې دا ملګري د خیال دي دا قرقرې خو هره پیره په جوسر وایي هره پیره په هلکه پیټوي ته والله کو دا ما لیدلی چې چېرته تللی دی خو چې دویمه خبرو پیټوي نه رالم او پیټوي ته به زمنو د خلکو په شان چې دی که نه هلته کې کاروبار کې ځای نه صفا کوي په ټي وي کې پېښ شوې که نه واو بلکل څنګه جانو یو خبره درته کومه بد یې ونه ګڼې والله اوس به وایي دا هلک ما ته روزه نه خل کړي ته دلته کښېنه زه هغه زوی پسې مې ورځم زوی ترې راولمه والله چې نه په ژړا ته ځان وجلي دا خو دې ښه خبره که منډو وزدرې راغله او ګورې ستا خوښ که زما خوښه چې دی که نه ډېره خرابه ښځه ده پوه شو منډو وزدرې ترې راوله که زه راورځم خو دغه دی هسې هغه خواښې مې رایاده شوله بېګا مې پسې دومره ژړلي وو ستا پلار به ماسې پنډت و والله هغه خواښې خو دې ګډه خوا زما خواښه خوله دې به هم ګورې چکر را باندې غور کوه منډو وه پنډت لوره زموږ سړي په چیا لا خو زما پلار در یادوي مړه د خدای مسلمانانو خو مه هغه بېغیرته پلار پسې جاړي د خدای مسلمانه یوازې پلار نه هغه مور هم بېغیرته کوده چې په کوم ځای کې به ناست دی مه جاړه خدای کوي او مه جاړه میلو سره ده او مه جاړه خدای دې ستا رنګ ورک کړي هلک ځان په ژړا مړ کړه نو جاړې به نه دا اوس څه دي لکه موږ ښکلي ځایونو نظارو ته راغلي یو راشه بچې او څه دې کوه خپل شرم درته کوه ښه ده دې څه کړه هغه مې ولال ته ګټې ته حواله کړم زه راځم خپل ځای کې راولم
نو په کور کې ستاسو دا لامي دي په بهر ستاسو دا لامي وي دلته خلک په څه وایي چې دا ښځه راوستې نو هلته کې ځان نه ده پرېښوده خلک چې هر څه وایي داسې کار کړی پسې زموږ ورځو ته داسې لاړ شه زه دا زی ورکوم دل پسې واپس راځم والله دا ته پوزه لږ څه ولواله چې موړ شي وکې دی دوس حیران کړی ما که نه ای روان د ښکلې ښځې لا خورې ښه مې درته وایي چې دې نه بوځو خو د چا دې منل ته نو زه تا سره څه وکړم مړې ما که تا ورسره پیسو حساب کتاب وکړو چې دونه به ته کې او دونه به زه کړم ما را روان کړه که تا را روان کړه د دې طرفه خو سره ګوره زه نه ځم یو ځای ګوره په ګاډي کې ګوره یو خبره د کوم اکسرې به درته کوم او بېل به ځو بېل دویم د ما یې دا ښځه په وګوره سترګو م لاړه که نه هغه دې روان دي ښځې نه لاړو نو دله دی که نه دله ده ته ما څه ځله وي چې د دې ښځې مه منه دا ښځه به یو ورځ په چا مړ کړي او دغه پسې وګینه راځه راځه مخکې د بوسفورو وای خورې دا السلام علیکم تروري واکنه وعلیکم السلام وعلیکم تاسو دلته څه کوئ څنګه یې جي څنګه تاسو ښه شکر تاسو ټول ښه دا راته ووایه د خدای مسلمان ته څنګه کالام ته راغلي دا زموږ د ډاکټرانو ټیمو او ټول په رخصت په چکر راغلي او ټول رانه ورک شوي بڑا چیز پروا نه کی د خدای مسلمانی دا زه نه یم دا پروا مې اوس نشته خپل کلیوال را سره پیدا شو او که اوس ډاکټران پیدا نشي الو مې پروا ویم د نشته خدای مسلمانې تاسو ټول ټیم راوستري موږ هم ټول ټیم راغلي پی ټي وي لپاره یو فلم دی او ډرامه را جوړو ماشاءالله نن خو سم د شاهرخ خان سلمان خان په شان ښکاري نو بس د خدای مسلمان تاسو په خپل خواږه خلک یو خپل خلک بل مته خپل ښکاری دا خو څنګه خوري دا خو تا ته ما ډېر مخکې ویلي چې ده د پښتنو ډېر لوی خدمت کړی د پښتو د ژبې ډېر لوی خدمت کړی دی خوري ما ته خبره کوله اوس کار وشي د خدای مسلمان ګوره اوس بیس دې کلام کېنلی دې کلام ته راغلی دا او په دې کې اوس نکاح تاړه د خدای مسلمان ګوره تاجي کول ته پرېږده ګوره خدای دې رنګ روز کا نه چې خو بس کی چې بم سکی بوتل بم سکی او موږ سره په نغدو کې زی واپس ته دې راولم ها صحیح چې ده کله ستا ملګري پیدا شي تراکور بری ولا راولي ورسره بری مېلو کړي تو ځوانه جان او دې غرونو کې ګرځي خوري شناسه ډېره یېرېږم تروري ورته ونیوي چې ګوره موږ شینه راوستلي نه 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 ها ویم داسې چل دی چې وایم داسې وایم بېغمه خلک دي چې پیغله جنۍ دلته ګرځي روکه شوې ده دي او دا ډاکټران یې اړو غم نه کوي چې په کومه هیڅ خبره نشته د خدای مسلمانې داسې جمدې نه یم هغه ګرم نه وه مزه دې خو ټیک ټاک او ویډیوګانو ته رام هغه رانه ورک شو دغه چل دی که نه د اوسنۍ جینکۍ خو زه ځکه کوم هم نه که نه چې څوک ټیک ټاک کوي او څوک یوټیوب کوي او څوک تصویرانو کوي نو دا دی نه بیا په فیسبوک باندې شیر شي نو بیا موږ هم کار وګوري او ځان هم کار وګوري شن مال زه خالی سترګې پکې راول ماسکه مې اچولي یې لورې د دې موبایلو د لاسه زموږ ور عزتونه لاړل تار شو د ګل په شان خانداني او بې غیرته جینۍ پکې پیدا شي نو هغه ځان یا ټیک ټاک او یا څه نور څه تصویران په سوشل میډیا ورکړي نو د مور پلار عزت یې لاړ شي خاورو سره خاورې شي ما پخوانی وخت نه دی چې په یو کور کې به په یو کوټه کې به 15 کډې اوسېدي بس هغه وخت تللی اوس 2016 دی دا خبره خو دې منم خدای ګوډي ښکلې خبره کې د ډاکټرانو د یقین چې کومه خبره روزي دا ډېره ښکلې خبرې کوي پتا خو ډېره خوږه لګي پتا خو ډېره خوږه لګي ما دا ځوان دی تروجان خفه کېږم ځوان دی ځکه خبرې کوي تا خو زاړه یې یو داسې کار د بیماره ده ځکه خو مې چکر له راوستې ده مې زه به خپل فلم او ډرامه جوړه کړم او تا به چکر له بوځم خفه کېږم ترو یې د سلپیانې را سره واخله سلپیانې بالو نو چې فیسبوک دی ور نه کې ګوره ښه زه ګوره تصویرونه ډېر وکاږم نه ورکوم خو ماسکه به دا دې مسولې زه یې ما اچوم وکاږه. ښکاره شو وکاږه زه. ته مه راځه ته خو پردی سړی دې سره ترور سره مې جوړه ما سره ګوته خو زه ترورې که نه دا کوه نن سبا دا به کاته په ده دې کې ما مه راوله که نه بای په دا دې کې په ما تا خوښه که مه نه راوله که نه زه ډېره د عزت ښځه یم او ډېره د حیا ژوند زه به شو دا به ان شاء الله په ټیک ټاک ورکوم دا ګوره په ټیک ټاک یې ونه کړم ما دې خو ګډې دا یاد عزت وخت تېر کړی دی او باخري عمر ګره شرموم دا د عزت ښکارم زم د آیا عزت ښځه یم خو راغلی یم ټیک ټاک جوړ موږ ماسکې اچولي سلفي وکړه خو خیر هېڅ خبره نه کوم زه خو چا سره وکاږم نه د سره مې یو باسه که نه ارمان یې دی. لري به درېږه نږدې مه راځه صحیح شو زه ډېر ښکلې دا انسان د خدای مسلمان چېرته ځي موږ سره تا به سره به ځم که نه ډاکټران هغه په دې ځنګل کې مې شان ته پرېږدئ زه به مې وخوري وې د خدای مسلمانې د چا نه مه یېرېږه موږ یو که نه خوري تا چې دا ژبه وي لورې که نه نو تا شرمخان هم نه خوري خوري چېرته ځو شینه دې پسې ځو خو نه
به وی پسې ورځو که نه بیا ما نه په رشته کې ګوتې وایي که نه د خدای مسلمان رشته مې ګوره بیا پاتې کېږي رنګ داسې پس پس کوي په چا مې خرڅ نه کوي موږ یو له ستو خبرو ته خپلو ته پرېږده که نه ته رادانګه مه د ما د ورور سره مې یو څو خبرې تا سره یې څه نکاح تړلې ده هغې خو لا ښه ونه هم نه دي کړې لا د دې تره له موږ ورغلي هم نه یو هغې انګور پسې مې ورځمه د لس انډارې چې ته په بل اړخ مخه ونه کړي نه ګوره د خدای مسلمانې ته دا ماته پرېږده او ته خپل زوی پسې ورشه که نه اوس پرېږده جینۍ په تا سره دلته کې ناست دی شرمېدلې یم راځه 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 ته زموږ یو راځه راځه زما خورۍ راغلې ځه مخکې شه هغه دې راوستي هم دې راوستې مې دا مې د خور راوستې چې خو لیونې دي چا سره خوړلو ده شو لمې دماغ په آرام شول خیر دی جان والله ستا هم زه درته ګورم ستا دا طبیعت داسې ګډوډ دی او زړه دې هم تنګ تنګ دی زړه به مې تنګېږي نه پرون چې راغلم په دې کاڼو باندې ګرځم خپې مې ماتې شوې نو ما ته ولې نه وی وایي ګوره ورته ګوره ورته خوشحاله شو نن خپې دمه شوې وینه ما ته وایه که نه زه ولې ستا د څه دپاره ښځه یم خاونه رښتیا والله دقه مې درته ویله هغه نه خدای دې ګډوډه شوه خلک غواړي خاوند د دې دپاره ښه هغه نه خدای ستا په شان دې خاوند هر چاله ورکړي امین امین او الله دې د قرقوري په شانتې خاوند چاله هم نه ورکړي الله دې د داسې ښځه د قرقوري نه وساتي والله چې د کورکوري کومه ښځه هغه به ډېره بدقسمته وي ولې ښه خو هغه به چې کومه دی هغه به په دې جان ګناهګاره وي ځکه به قرقوری په قبلۍ ښه قرقوری به ځکه قبلۍ چې هغه به په دې جان جهنمۍ او ګناهګاره په دې دنیا په دې دنیا دا ماشوم ویده شي که نه لمې د ستر دړ ښه شي مړی خیر دی والله هغه به هم چې کومه دی د غټ چکر ووایي او ته زمونږ نه څه خبرې چې مونږ څومره په سخته دا پیسې ګټلې دي ما خوره والله ستاسو په دماغ کې پټاخۍ ډس شوې ده مړې دا هم کوم ځای نه راوړو کوم ځای کې م ګټلي دي ته پرېږده نو داسې چې قیسې درته کومه هره ښځه چې کومه ده د خاوند نه تپوسونه کوي چېرته وي او چېرته وي دا بحثونه مه کوئ بس چکر انجوای کوه واده نه پیله چې دی مور تپوس کوي او واده چې وکړي بیا ترې ښځه تپوس کوي پوه شوې که نه خیر دی نو د ښځې هم داسې هر کار هر تپوس دې نه کوي که نه نو ګور اوس پیسې دي خاوند به یا لالې ګټي یا به ارامې ګټي وایي خدای مه کړه چې ته به حرامې ګټې او مور ته دې ښه شو بوډۍ شوه که نه کومې منډې په دې غرونو کې به ښي والله د چیلې خپې دي ګورئ همدکه دا دا بوډۍ نه دي چې کومه دی پخوا دا د شات او دا سوچه غوړي نه دي دا چې بیا میکس کړل که نه هغه ټول عمر چې دی که نه سوچه پې څکلي دي د غواګانو ټینګ پې او ټنګ ټونګ پې مړې لګیا سړیه بس جانو لوبه درته ویم کومه لوبه داسې خپلې لوبه درته ویم چې ماته جانان ووایه ماته جانان ووایه شابه په خپور هله زور کوه مړه اوس خبرې په بله ماړه وه زه یم ټپا د مینې زه یم بې غیرته د ښځې ته ده مړې ته شرمېږې نه د خدای مسلمانې چې په خپل خاوند باندې زور کې نه غلی ستړی شوم نو ولې خاوند مې د څه چلو شو ډاکټره اوس یو ځای شو دلته ودرېږه ښځو له غاړې ورکې مېلمانه ده که نه ته ماته ده ووایه خاوند دې ولې ولیده ته دا پرېږده ته څنګه دلته راغلی خیر خو دې چکر راغلی یم ته ماته ده ووایه چپ ته ماته ده ووایه که نه بې غیرته انسانه ستا پلار خو هم ژوند تېر کړی ولې مړې نو ژوند ولې زه ژوند نه تېروم څه تا دې ښځې له دا زور څنګه کوه نو خپې ستړې شوې خپې ستا میړه نشته ده موږ تاسې پې خو زما هم ستړي راشه زور وکړه راشه موږ له زور راشه زما څخه د رور خو د تا سره ګرځي ودې کتل ای ماما تو گزار راکړه دا تو گزار راکړه دا د ویښتو لیخ دی ته بل راکړه ته بل راکړه ولې پردۍ ښځې له زور کړه خپله ښځه یم چې رشتې لیکتې د اوس نه چې ته د اوس جوړ کړې که نه ټول عمر به دې د اوسي تا هم د خپل خاوند سره داسې کړي یاره که مېلمنه راغلې ده اوس بله ورسته به کور ته راشي مېلمنې ګوره زه درته صفا خبره کوم نن او پښتون هغې ته وایي که نه چې ښځې له زور وکړي ورورې خفه کېږم خو خدای په ډېره ګرانه الله دې ما ته هم داسې یو دانه راکړي ما زه به دې وکړم که نه زه به دې وکړم ولې زه مړه شوم نو بل زما په شان خاوند به دې ته یا میلاو شي دا ماشوم چې پې واده ګرځي ولې دې به څه کوي دا خو ستا نه مشر دی وي دا ماشوم چې ګرځي یاره که دا خبرې پرېږده ماشوم څه کوم هغه مو ډک کړی دی وایي ما جوړ د خدای مسلمان چې چاته تختولی دی ورګه دا ځای مې ګرېږي والله
رنګ روښکاره والله ګرېدمه که نه نو دا یوه خبره مې واوره ما پسې ګوره د سوات دا خلک مه خندوه ښه ما ته په ګوتو باندې خبرې نه کوې ښه د خپل زوی تربیت به دې صحیح کړو ولې تربیت نوره مو ټکو لږ صبر وکړه نه ته مې سره چکر له راغلی خو جګړې ده چکر له راغلی یم نو ما په چکر پوهېږه که نه په چکر دې پیوم د خدای مسلمان دا برجینې راغلی دا به شي نه اوس ځان ته راودوم که نه نو بس خبره به وکړو که یا به په شیرخطې ولو یا به ودوه چې ستا څوک خوښ دی والله صفا خبره ده منو د خدای مسلمانه که نه چپ که نه زویه په خوله لاس باغې کېره ډېر د دوسیه په کار مې ولیدې ګورې والله دا د پښتون او د نر سړي کار دی ښه ولې د ښځې به حق نه څه د ښځې به حق نه تاسو غلي کېنې ترورې تا خو سکول نه دی ویلی او د ښځې په دا چا چې سکولونه ویلي که نه نو د دې خاوندانو نه به ښځې جوړېږي او د ښځو نه به یې سړي جوړېږي والله چې الله یو دانه ماته هم دغسې راکړي زمانه داسې راغلې زمانه مطلب دې سره چې ته دا نه مننه کې داسې کار کوو شینا له دوی ډاکټرانو ټیم راغلی دی که نه د دوی ډاکټران ډوک شوي دي نو دا ځان سره بوځو بس صحیح وکړې مورې ځان سره بوځو مورې کلیواله دی ما مورې دغه د بس دوه شي که نه تاسو چې نه داسې دوه کسان یې داسې لاړ شو موږ دوه به داسې لاړ شو او ته به څه کوې والله چې تباه یې هغه په سوات کې هم تباه و برباد یې مورې ته د لپې غولونه مه ورکوه ټول یو ځای ځو راځئ زه به زه ډېره د حیا ښځه کومه پېښ ستا په شان او ستا د ښځې په شان بې غیرته ښځه به نه په څه شي بې غیرته یې مالته کې خاوند مې عزت کې سوځې که نه او تاسو نه سپک خلکو توبه په چا سره کې خو ټول هم تاسو سپک یادېږئ په چکر هم والله خو پې کړو یا ستا خو چې دونه جبه روغ کړې څنګه په چکر پې او شو چکر باندې خو تاسو پوه نه کړو لکه د ښځو د خاوند خو دغه مثالي چېرته ځان له ځای کې کینې پلي وخوري ګپ شپ ولګوي لکه سې کپړې واچوه بس ښه نور دې دا کپړې نه منم کپړې بدله کړه شابه نه بدلوم نه بدلې زه به خپل ځان وتړم دو ښځو ته ځان مه ښیه که نه ته اوس ما پرېږده ته پرېښوده که نه افر سامان به یوسي نه را ما تاسو جګړو ته راغلي خو دا د شخړې مې اخیستې دا هم د کور مېلمن کېږه مه پېښه که نه ګاونډی سره کور ښځه هم نه وي زومه راځم به در باندې زه به را باندې ټول یو راځي ځای ځو راځئ خدایا ټول یو ځای ځو راځئ سر مې نغرې ترورې زه در سره نه راتلم په ګوره شخړې تاسو خپلو کې ما سره هم شخړې کوم زه خیر دی والله کو موږ شخړې کړي والله دا مين ګپ دا خو زمونږ ګپ دی خپل منځ کې راځئ وینه کړی چې چرګانو کله نا کله ټونګې وي راځه خفه کېږه مه راځه ¡Hola, Carlos!